ډاکټر صاحبانو یو بله ناروغي د دې انډومیټروسس په نامه باندې. انډومیټروسس بیا هم داسې یوه ناروغي ده لکه اډینومایوسس ډاکټر صاحبانو، خو په دومره توپیر سره چې په انډومیټروسس کې انډومیټریم یا هم دا د انډومیټریل حجرات ډاکټر صاحبانو سره له دې چې مایومیټریم ته تللی وي بلکې نور شاوخوا نږدې غړو ته هم ممکن ځان رسولی وي، یعنی ایکسټرا یوټرین انساجو ته تللی وي. کله چې په ایکسټرا یوټرین برخه کې موږ تاسې د انډومیټریل انساج وګورو ډاکټر صاحبانو، دې ته موږ ته څه وایو انډومیټروسس، چې دا ما تاسې ته مخکې مو ویل چې ځینې خلک دې دواړو ته ډاکټر صاحبانو انډومیټروسس وایي یا هم اډینومایوسس، چې مثلا اډینومایوسس ته انټرا او انډومیټروسس ته ایکسټرا اډینومایوسس وایي، البته کلینیشن، خو پاتالوجیست لپاره دا خبره په کار نه ده چې وکړي، ځکه چې اډینومایوسس ځان ته اسباب په ځان ته عمر کې واقع کېږي ډاکټر صاحبانو او ځان ته مرپالوجي لري، او انډومیټروسس ځان ته اسباب لري ډاکټر صاحبانو، ځان ته فرټیلیټي پیټرن لري او ځان ته حتی کنټرول لري. کار دا ده چې موږ تاسې دا دواړه پرچش په اډینومایوسس او په انډومیټروسس باندې سره وپېژنو. په داسې حال کې چې کلینیشن یا داخله ډاکټرانې دا دواړه په انټرنا او په ایکسټرنا انډومیټروسس باندې پېژني ډاکټر صاحبانو. صحیح سو؟ ما درته ویل چې په انډومیټروسس کې او اډینومایوسس کې یو غټ توپیر خو دا ده چې په یوه کې انډومیټریل انساج یوازې په یوټرین پسې مربوط وي، مایومیټریم ته تللی وي، خو په انډومیټروسس کې بیا څه وي ډاکټر صاحبانو، کیدای شي چې شاوخوا غړو ته تللی وي. لکه مثلا تر ټولو مهم چې دی ډاکټر صاحبانو، تر ټولو مهم چې دی کیدای شي چې کومو غړو ته تللی وي ډاکټر صاحبانو، لکه کیدای شي اووریو کې، مثلا په اووریانو کې انډومیټریم انساج موږ تاسې وګورو، کیدای شي چې په یوټرین لیګامنټ کې، ریټروویجینل سپټم کې، پلویک پیروټونیم کې، او همدارنګه لیپراټومي څخه وروسته سکار کې حتی، او بعضې وخت کیدای شي چې حتی په امبلیکل کارډ، وجینا، ولوا، اپنډیکس او حتی هرنیل ساک کې لا کیدای شي چې انډومیټریل انساج وګورو، چې هغو ټولو ته موږ ته څه ویلی سو ډاکټر صاحبانو، انډومیټروسس. دې پېښې ته بیا څه وایي؟ انډومیټروسس.